له بلوچستان څخه هرات او کندهار ته تللي دیني عالم د اسلامي امارت د واکمنۍ لاندې د افغانستان او افغانانو ناوړه وضعیت او بېوزلي بیان کړې. مولوي نورالدین اغا وایي په کابل کې تر بل هر وخت بېوزلي ډېره شوې. ښاغلي اغا د نوموړې واکمنۍ پراختیایي پروژې او کاري واري او امنیت چیلنج کړی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د بلوچستان مشهور دینی عالم مولوي نورالدین اغا د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته د سفر د یادیزو په لړ کې یې تازه ویلي چې په کابل کې تر بل هر وخت بېوزلي ډېره شوې ده. نوموړی کندهار ته هم تللی او په پام کې وه چې هلته په یو جامع جومات کې خلکو ته خبرې وکړي، خو طالبانو یې مخه ونیوله. د کوټې ښار کندهاري جامع مسجد امام مولوي نورالدین اغا په وروستیو کې د کابل په ګډون د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته تللی و. اوس یې تازه په یوه ویډیویي مرکه کې ویلي چې دی پخوا هم کابل ته تللی و خو دومره بېوزلي نه وه لیدلې. نوموړی وایي دومره بېوزلي لکه بېوزلۍ چې خپل ټول زور پر کابل ختم کړی وي. نورالدین اغا په دې مرکه کې د کندهار د خلکو د میلمه پالنې کورودانۍ وایي. کندهار ته د هغه د سفر پر مهال په پام کې وه چې هغه په یو لوی جومات کې خلکو ته وینا وکړي، خو طالبانو اجازه نه وه ورکړې. نورالدین اغا له دې امله ډېر مشهور او ویناوې خلک خوښوي چې د منبر له لارې د افغانستان د ملي مشرانو لکه غازي امان الله خان ننګه کوي. په پاکستان کې پر پښتنو باندې د ظلم په اړه غبرګون ښیي او د منظور پښتون د مبارزو ننګه یې هم کړې ده. د هغه د مشهورېدو یو لامل دا دی چې د پښتنو ورځنۍ ستونزې په ساده ژبه بیانوي. مولوي نورالدین اغا څه موده مخکې په یوه مرکه کې ویلي و چې د جاوید امرخیل سندرې یې خوښیږي، خو په دې خبره نورو ملایانو غبرګون ښودلی و. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.